په ډکو سترګو رپرپي اواز یې دومره ووې په ډکو سترګو رپرپي اواز یې دومره ووې رور مې سړی وژلې ما ترېنه سورکې غواړي د پښتنو دغه رواج مې بیخي ودردوي د پښتنو دغه رواج مې بیخي ودردوي ګناه چې رورو کې نو خور ترېنه بدله کې غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره راغلي یو د پېښور ضلعې اخیري کلی بوډنی صابی کلي ته راغلي یو د یو ښه پښتو ادب یو ښه شاعر یو تکړه شاعر له چې هیڅ د تعارف محتاجه نه دی یو ځوان فکر او زلمی شاعر حضرت علي حسرت صاحب را سره د نننۍ مرکې د نننۍ خپرونې میلمه دی. نو ډېر وخت مو نه اخلم راځئ چې په پروګرام کې ورته هرکلی وایو. نو حضرت علي حسرت صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انضمام ورو ډېره مننه کوم ستاسو د کیمرې شاته ناست احتشام ورو چې خپل قیمتي وخت مو ویست او دا خپرونه مو زموږ تر څنګه پورې راورسوله یو جهان مننه مو کوم. ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې دومره مصروفه ژوند نه موږ له وخت راویستو. نو یو دنیا مننه. پروګرام کې به درنه پوښتنې هم کوو ورسره به درنه خوندور کلامونه هم اورو خو ټول نه لومبی هم راسره که خپل یو غزل شریک کو نو ډېر به خوشحال شو. د غزل نه مخکې به ورته دوه شعره ووایم چې جام مې ډک کړی د شرابو دی چې څه وکړمه. جام مې ډک کړی جام مې ډک کړی د شرابو دی چې څه وکړمه ځان مې ویستلی د آدابو دی چې څه وکړمه. یو پکې زه یمه چې کښېنمه که وځم تېنه یو پکې زه یمه چې کښېنمه که وځم تېنه باقي محفل ټول د نایابو دی چې څه وکړمه. غزل دی چې ژوند او له دنیا نه تمه قطې شوه ژوند او له دنیا نه تمه قطې شوه نوره مې د ځانه تمه قطې شوه. دومره ظلم وشو را پرې نه وتې ستا نه مې اسمانه تمه قطې شوه. دومره ظلم وشو را پرې نه وتې ستا نه مې اسمانه تمه قطې شوه. دلته د انسانه زناور ښه دی دلته د انسانه تمه قطې شوه. دلته د انسانه زناور ښه دی دلته د انسانه تمه قطې شوه. بس دی په دې دور مې باور نشته بس دی په دې دور مې باور نشته بس دی له دورانه تمه قطې شوه. بس دی په دې دور مې باور نشته بس دی له دورانه تمه قطې شوه. سخته کې حسرت چې رانه روسته شو اوس مې د هر چا نه تمه قطې شوه. یقینا د حقیقت نه ډک دغه غزل مو یقینا خوښ شوی وي خوند به مو ترې اخیستی وي. پروګرام کې به ترې نورې غزلې هم اورو نو ټول نه لومبی خو راسره دا شریک کوي چې د شعر لیک مو کله نه شروع کړی. د شعر لیک ما چې کوم باقاعده آغاز کړی دی نو د 2014 نه مې کړی دی. ډېره ښه ده. حسرت صاحب په پښتو ادب کې خو ډېر زیات صنفونه دي تاسو په کوم صنف کې کار کړی دی او څومره کار مو کړی؟ ما خو د ټول نه زیات کار چې کم کړی دی نو هغه مې په غزل کړی دی او ورسره مې په نظم باندې کړی دی. په دې 2 صنفونو باندې ما زیاتتر کار کړی دی. ډېره ښه ده ډېره ښه خبره ده. ملګري به د کلام تر غوږ نو بلکل خپل کلام را سره بل هم شریک کړي. غزل دی چې دراز خبره کله هم لبام نشي کېدی دراز خبره کله هم لبام نشي کېدی رقیب ستا په خوله د یار پیغام نشي کېدی. په کوم یو شعر کې هم چې د ملا سپکاوی کېږي دا فکر شیطانی وي دا الهام نشي کېدی. په کوم یو شعر کې هم چې د ملا سپکاوی کېږي دا فکر شیطانی وي دا الهام نشي کېدی. جماعت ته چې بارود راوړي جماعت په وینو سور کی جماعت ته چې بارود راوړي جماعت په وینو سور کی دا کفر دی دا کفر دا اسلام نشي کېدی. جماعت ته چې بارود راوړي جماعت په وینو سور کی دا کفر دی دا کفر دا اسلام نشي کېدی. پښتون یم صیبه ستا په اشارو باندې تلی نشم پښتون یم صیبه ستا په اشارو باندې تلی نشم. پښتون سړی بیخي د چا غلام نشي کېدی
پښتون یم صیب ستا په اشارو باندې تللی نشم پښتون سړی بیخي د چا غلام نشي کېدی حسرت راته معلوم دی د نشو په حق کې نه دی حسرت راته معلوم دی حسرت راته معلوم دی د نشو په حق کې نه دی منم نه د حسرت په لاس کې جام نشي کېدی نشي کېدی ډېر ښکلی ډېر اعلی حضرت علي حضرت صاحب په پروګرام کې درنه دا پوښتنه هم وکړو چې له خپل د ژوند یو دوه هغه کیفیتونه هغه حالتونه را سره شریک کړئ چې کوم کې تاسو ډېر زیات خوشحاله شوي وئ او کوم کې تاسو ته ډېر زیات خفګان رسېدلی د ټول نه لویه خوشحالي خبره خو ما باندې دا تېره شوې وه چې زما د والد صاحب د عمرې ډېر لوی ارمان وه چې په کوم ورځ روانېدو نو یقینا خبره زما د خوشحالۍ انتها نه وه هغه ټیم نو د والد صاحب په خوشحالۍ باندې ډېر زیات خوشحاله شوم او خفګان کله هم چې کور کې څه خفګان نه شي د رونو خویندو ترمنځ نو هغه زما ټول نه لوی خفګان دي ښه سوچ دی حضرت علي حضرت صاحب د نظم خبره وکړه نو بالکل پروګرام کې را سره یو نظم هم شریک کوي نو ډېره به ښه د نظم عنوان دی هغه مې اوس هم یاد شي ډېر زمانه نه هېرېږي اما ته اوس هم یاد شي د غربت وختونه د نیستۍ وختونه زمانه نه هېرېږي اما ته اوس هم یاد شي اما ته اوس هم یاد شي لنډې تنګې جامې هغه شلېدلې جامې بې تڼو لستوڼي هغه شلېدلی پیزار تر ترخونو ساخي هغه شلېدلې پنسي زمانه نه هېرېږي اما ته اوس هم یاد شي اما ته اوس هم یاد شي چې د غربت دوړه وه زمونږ په ولو پرته ماما به نه یادولو کاکا پترس تلو رانه رشته یې نه پالله رشته پیغورو راته چا به ګاونډ نه کو ګاونډ پیغورو راته زمانه نه هېرېږي اما ته اوس هم یاد شي اما ته اوس هم یاد شي ورکوټی ورورو زما څه بیماری نیولې چا یې تپوس ونه که مور ورته زړه خوړلو د څو پیسو د لاسه د مجبورو د لاسه د بېوسۍ د لاسه د دې دنیا نه لاړه زمانه نه هېرېږي اما ته اوس هم یاد شي اما ته اوس هم یاد شي د مور سوری لوپټه هغه چودلې پوندې په معمولي خبره د خانانو رټل زمانه نه هېرېږي اما ته اوس هم یاد شي اما ته اوس هم یاد شي د خان بچو خوړلې پاتې شونکې خوراک مونږ به راواغستلو ورته به کېناستلو سم په حملو به م خوړه خان به ویلې راته تاسو خوراک چې کوئ سړي ته زړه خراب شي بهر کوڅې ته وځئ مور او بچې به ناستو په کوڅه کې خوراک زمانه نه هېرېږي اما ته اوس هم یاد شي اما ته اوس هم یاد شي مور چې مې لوښي وینځل پیاله یې ترې ماته شوله بیګم په قهر شوله ډېره یې ورټله ډېره یې ودګله ډېره یې وکنځله پاتې شونکې خوراک یې ترې ګزار که ښکته د 20 ورځو پیسې یې ترې ایسارې کړلې د کوره یې وشړله مور په ژړا ژړا د کوره یې وشړله هغه شپه هم تېره شوه خو په نهره باندې زمانه نه هېرېږي اما ته اوس هم یاد شي اما ته اوس هم یاد شي د غربت وختونه د نیستۍ وختونه زمانه نه هېرېږي اما ته اوس هم یاد شي ډېر ښکلی یقینا له حقیقته ډک دغه نظم مو خوښ شوی وي خوند به مو ترې اخیستی وي حضرت علي حضرت صاحب په پروګرام کې به درنه د غزل غوښتنه هم کوو نو بالکل یو غزل را سره هم شریک دومره سوچ نه کړي چې د چا کردار ته ګوته نیسي دومره سوچ نه کړي چې د چا کردار ته ګوته نیسي نن سبا هر کس د مولا کردار ته ګوته نیسي دومره سوچ نه کړي چې د چا کردار ته ګوته نیسي نن سبا هر کس د مولا کردار ته ګوته نیسي څوک چې زما په کراماتو په هوا لوځي هغه راپاسې د زما کردار ته ګوته نیسي څوک چې زما په کراماتو په هوا لوځي هغه راپاسې د زما کردار ته ګوته نیسي د مرګ په وخت مې بچي سوي خو پویه نه شوم د مرګ په وخت مې بچي سوي خو پویه نه شوم خان دومره پویه شوم چې ستا کردار ته ګوته نیسي زما نظر کې خو پښتون نه دی زه یې نه ګڼمه زما نظر کې خو پښتون نه دی زما نظر کې خو پښتون نه دی زه یې نه ګڼمه چې کوم سړی مې د بابا کردار ته ګوته نیسي او هغې ویل حسرت پاگل پاکې خبرې کوي هغې ویل حسرت پاگل پاکې خبرې کوي له دغه وجې دنیا کردار ته ګوته نیسي
ډېر اعلی ډېر ښکلی حضرت علي حضرت صاحب د پروګرام کې را سره د ناستي کولو یو جهان مننه په پروګرام کې به درنه اخیر کلام بل هم اورو نو ډېره مننه مو کوم خاجي کلام دومره چې مونږ په مرمۍ په بم او ویر غلامي نه ده کړې مونږ په مرمۍ په بم او ویر غلامي نه ده کړې مونږ د حالاتو د تصویر غلامي نه ده کړې ډېره شین سترګو څه مو خیال دی تاسو به پښتون غلام کوئ شین سترګو څه مو خیال دی تاسو به پښتون غلام کوئ پښتون تر اوسه د تقدیر غلامي نه ده کړې ډېر ښکلی ډېر اعلی دا یو ځل سره بیا شي شین سترګو څه مو خیال دی تاسو به پښتون غلام کوئ پښتون تر اوسه د تقدیر غلامي نه ده کړې مونږ آزاد فکر یو د خپل اختیار ژوند تیرو مونږ آزاد فکر یو د خپل اختیار ژوند تیرو لکه د ستن مدامات تیر غلامي نه ده کړې ډېر ښکلی مونږ آزاد فکر یو د خپل اختیار ژوند تیرو لکه د ستن مدامات تیر غلامي نه ده کړې په دغه کس یې نن د کفر فتوا ځکه ورکړه چې دغه کس ته دغه پیر غلامي نه ده کړې په دغه کس چې نن د کفر فتوا ځکه ورکړه چې دغه کس ته دغه پیر غلامي نه ده کړې حسرته ما ته ټول لفظونه لاس په نام ولاړ وي حسرته ما لا د تحریر غلامي نه ده کړې ډېر ښکلی ملګرو خپرونه ادبي ګلونو کې را سره نن حضرت علي حضرت صاحب ناستې وکړو یقینا خوندور شعرونه و خوند به مو ترې اخیستی وي تر بلې مرکې پورې خپل رور انضمام ما سره کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت د الویلا په امان